ډېر ورونه او خویندې میسجان کوي چې د حاجت پوره کولو دپاره مجربه وظیفه راته وښایاست. محترمو، د حاجت پوره کولو دپاره داسې حاجت چې هغه شرعي وي او روا حاجت وي، په کتابونو کې ډېره مجربه وظیفه راځي. هغه دا چې د ماخوستن د لمانځه څخه وروسته پر هغه مسله باندې کښېني نو 3 واره به درود شریف ووایي. د درود شریف څخه وروسته به دغه الفاظ ووایي: یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعو. یوارې بیا درته وایم، تاسو یې ولیکئ او یاد یې کئ: یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعو. دا به بیا 100 واره ووایي. د دې څخه وروسته به بیا 3 واره درود شریف ووایي. د دغه الفاظو په وخت کې هغه کم حاجت چې په زړه کې وي هغه به په خپل فکر او سوچ کې ساتي، او دغه وظیفه چې کله خلاصه کړل بیا به نو لاسونه الله رب العالمین ته پورته کړي او خپل هغه شرعي حاجت په ځینې وغواړي. دغه وظیفه باید د ماخوستن د لمانځه وروسته وسي، او که ښځه حیا دې وي په میاشتنۍ مریضي کې وي چې کله پاکه سي بیا دې یې شروع کړي. دا ډېره مجربه وظیفه ده، تر نورو مسلمانانو ورونو او خویندو پورې هم د ثواب لپاره ورسوي.